بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی پرمننت ټیشوز. خو د هغې نه مخکې پلانټ ټیشوز په ډیټیل باندې واپس وایو چې مطلب تاسو ته هغه سیکوینس کلیر شي او تاسو په ترتیب باندې په ټول پلانټ ټیشوز باندې پوه شئ. ټیک شو. نو ګوره پلانټ ټیشوز چې کوم دی دا موږ ډیوایډ کړي دي په دوو ګروپونو کې. یو ته وایي سیمپل ټیشوز، بل ته وایي کمپاوند ټیشوز یا کمپلیکس ټیشوز. ټیک شو. نو چې کوم زمونږ سره سیمپل ټیشوز دي نو د دې مطلب دا دی چې دا به زمونږ سره سیمپل وي، ساده به وي، یعنی مطلب د یو قسم سیلز نه به جوړ وي. نو که تاسو دلته وګورئ نو یعنی مطلب دا زمونږ سره یو قسم سیلز دي، ون ټایپ اف سیلز یا سنگل ټایپ اف سیلز. نو دې ته مونږ سیمپل ټیشوز وایو. او چې کوم زمونږ سره کمپاوند ټیشوز یا کمپلیکس ټیشوز دي نو کمپاوند یا کمپلیکس ورته په دې وجه باندې وایي چې دا مور دین ون ټایپ اف سیلز نه جوړ دي، یعنی مطلب دا پکې یو قسم سیلز دي، دا پکې بل قسم دي، دا پکې بل قسم دي، دا پکې بل قسم دي. یعنی مطلب د یو نه سیوا که هغه دوه قسمه یو که درې قسمه نو خو چې دغه شانتي سیلز زمونږ سره راوځي شي خو کار به ګوره یو قسمي، کار به یوي مشترکه، صرف سیلز به بدل وي. او دلته چې کوم دی نو سیلز به هم یو شانتي وي، کار به هم یو وي. ټیک ده. بیا د دې نه بعد زموږ سره چې کوم سیمپل ټیشوز دي نو دا مونږ په میریسټمیټک ټیشوز کې ډیوایډ کړي دي. ټیک شو. او په پرمننت ټیشوز کې میریسټمیټک ټیشوز هغې ته وایي چې هغه ډیوایډ کیږي، تقسیمیږي، یعنی مطلب د یو نه دوه، د دوو نه څلور، څلور نه اته، اتو نه شپاړس او دغه شانتي ډیوایډ کیږي بار بار. او پرمننت ټیشوز د نوم نه ظاهر ده دا مستقل طور وي، دا پرمننت وي، د دوی پرمننت کار وي او پرمننت شیپ وي او دوی چې کوم دی نو ډیوایډ کیږي نه فردر. ټیک شو. او چې کوم زموږ سره کمپاوند یا کمپلیکس ټیشوز دي نو دا هم مونږ دوو ته ډیوایډ کړي دي، زایلم ټیشوز او فلویم ټیشوز. خو دا کمپاوند یا کمپلیکس ټیشوز چې کوم دي، کوم کې چې زایلم او فلویم راځي نو دا فی الحال مونږ اوس دلته نه وایو، دا په بل لیکچر کې وایو د خیر سره. په سیمپل ټیشوز کې میریسټمیټک ټیشوز مونږ ویلي دي. ټیک شو. چې میریسټمیټک ټیشوز زمونږ سره هغه ټیشوز دي چې دا څه کوي، ډیویژن کوي، یعنی مطلب تقسیمیږي او نور سیلز پیدا کوي. او میریسټمیټک ټیشوز کې چې کوم قسمونه دي نو هغه مونږ ویلو اپیکل میریسټم، لیټرل میریسټم او انټرکیلری میریسټم. ټیک شو. نو دا هم مونږ په ډیټیل باندې دا ټایپس هم ویلو چې مطلب که دا زمونږ سره پلانټ دی. ټیک شو. او دا زمونږ سره د پلانټ چې کوم دی نو جرړې دي. صحیح شو. دا یې جرړې دي او دا یې تنه ده. ټیک ده. نو اوس زمونږ سره چې کوم اپیکل میریسټم له مونږ راشو نو اپیکل هغې ته وایي چې په ټاپ باندې وي، که هغه د تنې په ټاپ باندې وي په دې ځای کې کوم سیلز وي او که هغه د جرړو په ټاپ باندې وي په دې ځای کې. ټیک شو. نو دې ته مونږ څه وایو اپیکل میریسټم. نو چې کله دې سیلز کې دې ټیشوز کې زمونږ سره ډیویژن کیږي نو جرړې به غټیږي، اوږدیږي به. او چې کله په دې سیلز کې ډیویژن کیږي نو تنه به غټیږي، اوږدیږي به. نو دې ته اپیکل میریسټم وایي. دا چې کوم دی نو په پلانټ کې څه راولي، اوږدوالی راولي، لینت راولي. دې قسم گروت ته مونږ پرایمري گروت وایو. ټیک شو. او یاد ساتئ ستاسو په دې کتاب کې په ساینټیفیک انفارمیشن کې ورکړي دي چې که فرض کا یو بوټی دی ستاسو سره های کوالټي والا بوټی دی، مطلب ډیر قیمتي بوټی دی او په بله څه طریقه باندې تاسو داسې څه نشئ کولی چې یعنې مطلب د دې نه یوه څانګه راکټ کوئ، هغه وکرئ او د هغې نه بوټی جوړ شي یا بله داسې څه طریقه فیل کیږي نو بیا تاسو داسې چل کولی شئ چې کوم اپیکل میریسټم دی مطلب که هغه د شوټ ټیپ وي او که هغه د روټ ټیپ وي، خو چې د دې نه ته سیل راواخلي او هغه چې کوم دی ټیشو کلچرنګ یې وکړي نو دا دغه سیلز نه به دا قسم بوټی واپس جوړ شي. ټیک ده که نه. نو دې ته ټیشو کلچر وایي. دا ځان له یو ټاپک دی، ځان له یو پیریډ دی، ځان له یو کلاس دی. خو به هر حال چې تاسو ته پته وي چې مطلب که مونږ د دې ځای نه سیلز راواخلو، لږ شانتي سیلز، او هغه چې کوم دی مونږ لیبارټرۍ ته یوسو او هغې له هارمونز پرووایډ کو، هغې له ټمپریچر پرووایډ کو، هغې ته نیوټرینټس پرووایډ کو، نو د دغه لږ سیلز نه چې کوم دی زموږ سره دغه قسم بوټی واپس جوړېدلی شي په لیبارټرۍ کې. ټیک شو. د دې نه بعد زموږ سره چې کوم لیټرل میریسټم دی نو لیټرل میریسټم، لیټرل څه ته وایي، سایډونو ته. ټیک شو. نو مطلب دا زموږ سره د بوټي په دې سایډونو کې وي، هم د تنې په سایډونو کې، هم د جرړې په سایډونو کې. نو چې کوم د جرړې سایډونو کې دي چې کله دې کې مطلب ډیویژن کېږي، گروت پکې کېږي، نو جرړه به پلنېږي، ویډت به سیوا کېږي، تکنس به سیوا کېږي. او چې کوم په تنه کې دي
نو چې کله دا ډیویژن کوي او مطلب سیلز پکې سیوا کیږي ټیشوز سیوا کیږي نو مطلب زمونږ سره به تنا پلنیږي تکنس به سیوا کیږي ټیک شو نو دې ته بیا مونږه سیکنډري گروث وایو دا کولاویدلو ته مونږه سیکنډري گروث وایو د دې نه علاوه زمونږ سره چې کوم انټرکیلري میریسټم دی نو انټرکیلري میریسټم دا زمونږ سره په سبوټو کې وي او په سبوټو کې نه وي او مطلب کومګه د غنی مثال واخلو چې مطلب دا زمونږ سره غنی دی نو په دې ځای کې نوډز وي دا یو نوډ شو دا بل نوډ شو دا بل نوډ شو او د دې نوډ او د دې نوډ په منځ کې چې دا کومه فاصله ده دې ته انټر نوډ وایي او دغه شانتي د دې نوډ او د دې نوډ په منځ کې چې کومه فاصله ده کم ځای دی نو دې ته هم انټر نوډ وایي نو دا انټرکیلري میریسټم چې کوم دی دا په دې انټر نوډ کې وي خو د نوډ د پاسه په دې ځای کې چې کوم دی موجود وي ټیک شو په دې ځایونو کې او دا چې کوم دی نو هم زموږ سره په لینث کې چې کوم دی نو انکریز راولي د بوټي ټیک شو مطلب غنی چې کله کچاوي کنه نو دا بندونه نږدې وي خو چې کله دا ورو غټیږي نو دا بندونه یې کولاویږي ټیک شو نو دا هم زموږ سره په پرایمري گروث کې هیلپ ورکوي د دې نه علاوه انټرکیلري میریسټم په دې نوډز باندې چې کوم دی په دې ځایونو کې پاڼې هم چې کوم دی نو راوباسي د غني چې کوم پاڼې دي نو هغه د دې ځایونو نه راوتي وي داسې ټیک شو نو دا زموږ سره د میریسټم چې کوم دی میریسټمیټک ټیشوز قسمونه شول او مونږ دا خبره وکړه ساده خبره ده چې هغه ټیشوز چې هغه ډیوایډ کیږي او د پلانټ په گروث کې هیلپ کوي دغه قسم ټیشوز ته مونږ چې کوم دی نو میریسټمیټک ټیشوز وایو ټیک شو وسه چې کوم میریسټمیټک ټیشوز دي یعنی مثال کې طور پر دا زموږ سره د میریسټمیټک ټیشو سیل دی نو دا سیل چې کوم دی زموږ سره ډیوایډ شي نو دوه سیلز دي دا د جوړ شول دا چې کوم دی بیا زموږ سره دغه سیل ځان له ډیوایډ شي نو دوه سیلز دي نور جوړ شي دلته او دغه شانتي دا سیل هم ډیوایډ شي نو نور تی جوړ شي دغه شانتي دا ډیوایډ کیږي او د دنیا سیلز چې کوم دی زموږ سره دلته جوړ شي ټیک شو بیا په دې کې چې کوم دی زموږ سره څه سیلز داسې دي چې هغوی ډیویژن پرېږدي او هغه چې کوم دی سپیشلایزډ شي یعنی مطلب خاص کار ورته حواله شي پرمننٹ جاب ورته حواله شي پرمننٹ کار ورته حواله شي او پرمننٹ شیپ چې کوم دی اختیار کی نور ډیویژن نه کوي دغه شانتي پکې بل قسم سیملر سیلز چې کوم دی یو خاص کار ورته حواله شي او دا چې کوم دی نو نور ډیویژن نه کوي دغه شانتي پکې بل قسم سیلز چې کوم دی نو هغه یو ګروپ شي هغوی ته خاص قسم کار حواله شي او هغه نور ډیویژن نه کوي نو بیا دې قسم ټیشوز ته دې قسم سیلز ته چې کوم دی مونږه پرمننٹ ټیشوز وایو ټیک شو نو زموږ سره چې کوم پرمننٹ ټیشوز دی نو نن مین زموږ ټاپک دغه دی چې دا زموږ سره هغه سیلز دي چې دا اوریجینیټ شوي دي د میریسټمیټک ټیشوز نه نو یعنی تاسو وګورئ کنه دا زموږ سره میریسټمیټک ټیشوز دي خو ډیویژن پکې کیږي اخره کې چې کوم دی ډیویژن پرېږدي او زموږ سره چې کوم دی پرمننٹ جاب ورته حواله شي پرمننٹ شیپ پرمننٹ کار ورته حواله شي ټیک شو نو لیک ابیلیټي ټو ډیوایډ دا اوس زموږ سره چې کوم دی نور نه ډیوایډ کیږي نو دې قسم ټیشوز ته مونږه پرمننٹ ټیشوز وایو صحیح شو زموږ سره چې کوم تاسو ته الریډي ما وویل چې کمپاوند ټیشوز یا کمپلیکس ټیشوز به دا مونږ په نیکسټ لیکچر کې وایو د دې زموږ سره قسمونه دي زایلم او فلویم زایلم چې کوم دی دا زموږ سره د ځمکې نه اوبه بره بوزي په بوټي کې او هغه په بوټي کې خوري او چې کوم زموږ سره فلویم دی نو دا په پاڼو کې چې کوم خوراک جوړ شوی وي نو هغه چې کوم دی نو په بوټي کې خوروي را خوروي او چې کوم ځای کې ضرورت وي هغه ځای ته بوزي خوراک نو زایلم اوبه فلویم خوراک ټیک شو خو دغه باندې نیکسټ لیکچر به ان شاء الله کوو ټیک شو دینه بعد زموږ سره چې کوم پرمننٹ ټیشوز دي نو بس دا اوس مونږ په درو قسمونو کې چې کوم دی فردر ډیوایډ کوو یو قسم دی زموږ سره اپیډرمل ټیشوز بل دی ګراوند ټیشوز او بل دی زموږ سره سپورټینګ ټیشوز یا میکینیکل ټیشوز ټیک شو نو اولنی نمبر چې کوم زموږ سره اپیډرمل ټیشوز دي نو دا د اپیډرمس نه راغستلی شوی دی دا ټکی اپی څه ته وایي د پاسه او ډرم څه ته وایي لیر ته وایي نو یعنی مطلب په بوټي چې د پاسه څومره لیر دی که هغه د پاڼې لیر دی که هغه د تنې لیر دی او که هغه د جرړو لیر دی یعنی مطلب لیف سټیم روټ په کوم ځای باندې چې د پاسه یو لیر چړاو شوی دی یو ته پی چړاو شوی دی نو دا زموږ سره چې کوم ټیشوز دي نو دغه ته مونږ بیا اپیډرمل ټیشوز وایو ټیک شو نو ګورئ outermost protective covering of leaf stem root ټیک شو همدغه خبره ده چې کوم outermost protective covering دی صحیح شو بارنې د ټولو نه نو هغې ته مونږ اپیډرمل ټیشوز وایو د دې کار څه دی فنکشنز یې څه دي پروټیکشن دا چې کوم دی حفاظت ورکوي بوټي له د څه نه د انجري نه یعنی مطلب دا بوټی څوک په کاڼي باندې وولي یا چې کوم دی توپان موپان راشي او په هغې کې دا ونې د یو بل سره ولګي راولګي نو مطلب د انجري نه بچ کیږي دغه بوټي ته دننه څه نقصان نه رسي ټیک شو
دغه شان زمونږ سره چې کوم دی د پیراسایټ د اټیک نه هم چې کوم دی نو پروټیکشن ورکوي، یعنی مطلب بکټیریا فنجای یا بل داسې څه سیز چې کوم دی نو په دې بوټي باندې اټیک کوي نو اپیډرمس چې کوم دی نو ورته پروټیکشن ورکوي. دغه شانتي واټر لاس، یعنی مطلب که د اپیډرمس پې نه وی نو دا اوبه خو به بیا د بوټي نه روانې وي داسې، ټیک شو، برابتلې واپس به کوم دی چې یا وتلې داسې او یا به چې کوم دی نو د نور په ذریعه باندې ډېر په اسانه باندې الوتلې. خو زمونږ سره چې کوم دی نو چونکې اپیډرمل ټیشوز دی پې نو هغه دا واټر لاس څه کوي، پروټیکشن یې کوي، پریوینټ کوي، حفاظت یې کوي، ټیک شو. مطلب په بوټي کې چې کوم دی نو اوبه مینټین ساتلو کوشش کوي، ټیک شو. دې نه بعد زمونږ سره چې کوم روټ اپیډرمل ټیشوز دي، یعنی مطلب کوم چې په دې جوړو کې زمونږ سره اپیډرمل ټیشوز دي نو په دې کې ایکسټینشنز وي. ایکسټینشن څه ته وایي؟ د مین باډي نه چې کوم سیز بهر ته وته وي، لکه دا لاسونه چې کوم دی د مین باډي نه ایکسټینشنز دي، دغه شان د خپې چې کوم دی نو دا د مین باډي نه ایکسټینشنز دي، ټیک شو. نو دغه شانتي چې کوم روټ اپیډرمل ټیشوز دي د هغې نه ایکسټینشنز وتی دي، هغې ته روټ هیرز وایي. یعنی مطلب دا چې کوم زموږ سره جرړه ده که نو د دې نه داسې ایکسټینشنز وتی دي، داسې هیر لایک سټرکچرز وتی دي، ټیک شو، د ویښتو په شانتي نري نري، دې ته څه وایي؟ روټ هیرز ورته وایي. د دې کار څه دی؟ دا چې کوم دی نو د اوبو د ابزاب کولو دپاره، د اوبو د جذب کولو دپاره چې کوم دی نو ایریا سیوا کوي. لکه مثال طور که صرف په دې جرړو باندې اوبه جذب کېدلې نو لږې اوبه به جذب کېدلې، خو په جرړو باندې هم جذب کېږي او په دې روټ هیر باندې هم جذب کېږي، نو یعنې مطلب زموږ سره ډېرې اوبه جذب کېږي، ټیک شو. دا یې هم په ساینټفک انفارمیشن کې ورکړي دي، ټیک شو. دې نه علاوه چې کوم زموږ سره په اپیډرمل ټیشوز کې کوم سیلز دي نو دا فلیټنډ دي. فلیټنډ څه ته وایي؟ لکه د پلیټ په شانتي یا مطلب زموږ سره د څادر په شانتي چې کوم دی نو څه دي؟ فلیټ دي داسې، ټیک شو، فلیټنډ. دې نه علاوه ایرریګولر دي، یعنی مطلب د دې څه خاص شیپ نشته چې یعنې ما ووایي چې د پلیټ په شانتي نو د پلیټ په شانتي به ګول وي، نه ګول نه وي، صرف فلیټنډ وي د پلیټ په شانتي. دغه شان ما ووایي چې د څادر په شانتي نو د څادر په شانتي به چې کوم دی نو ریکټنګل شیپ کې نه وي، صرف فلیټنډ به د څادر په شانتي وي، نور چې کوم دی نو زموږ سره ایرریګولر وي، څه ګډوډ شانتي شیپ چې کوم دی د دې وي. دې نه علاوه ټیک والډ دیوالونه چې کوم دی نو د دې پیړ وي، ټیک ده که نه، او کلوزلی پیکډ دا چې کوم دی نو یو بل ته ډېر نږدې نږدې لګېدلي وي، صحیح ده، پروټیکشن ورکوي او اوټر موسټ لیر دی په دې وجه باندې یو بل سره نږدې نږدې لګېدلي وي. نو یعنې مطلب نو انټرسیلولر سپیسز، یعنې مطلب د یو سیل او د بل سیل په منځ کې سپیس نه وي، بلکې دا جوختې جوختې یو بل ته لګېدلي وي، ټیک شو. چې کوم زموږ سره ډیزرټ پلانټس دي، یعنی مطلب په صحرا کې چې کوم بوټي اوسیږي، کوم ته چې بارانونه نه کیږي، نو په هغه بوټي کې چې کوم سټیم وي که نه، کومه تنه وي، نو هغې باندې چې کوم اپیډرمل ټیشوز دي نو هغه کورډ وید ویکس، او په هغه تنه باندې چې کوم زموږ سره ویکس چړاو شوی وي، یو ویکسي لیر پې چړاو شوی وي، او هغه د کیوټین کیمیکل نه جوړ وي، په دې وجه باندې دغې لیر ته کیوټیکل هم وایي، صحیح شو. د دې کار څه دی؟ پریوینټس واټر لاس، یعنی مطلب اوبه چې کوم دی نو د دې بوټي نه بهر ته نه پرېږدي. ګوره په صحرا کې خو بارانونه کم کیږي او دې بوټي ته الریډي د اوبو کمی دی، نو که د دې نه نور پې راځي او د دې نه چې کوم دی نو اوبه پاسي بهر ته، نو بیا خو به دې بوټي ته ډېر زیات کمی د اوبو راشي او دا به وچ شي. په دې وجه باندې په دغه صحرا کې چې کوم تنې دي، کومه پاڼې وغیره دي، نو په هغې باندې یو لیر د ویکس چړاو شوی وي، یو کیوټیکل پې چړاو شوی وي، د دې دپاره چې یعنې مطلب د دې نه اوبه نه پاسي، چې دې بوټي ته الریډي د اوبو کمی دی، چې نور کمی ورته نه راځي او دا بوټی وچ نه شي، ټیک شو. نو مطلب زموږ سره په ډیزرټ کې چې کوم اپیډرمل ټیشوز وي په سټیم کې، نو په هغې باندې د پاسه یو بل لیر د کیوټیکل هم چړاو شوی وي، صحیح ده. چې کوم لیف اپیډرمل ټیشوز دي، یعنی مطلب په پاڼه کې چې کوم اپیډرمس دی، اوټر موسټ لیر دی، نو په هغې کې سمال اوپننګز وي، یعنی مطلب واړه واړه سوري وي پکې چې هغې ته سټومیټا وایي. دغه سټومیټا چې کوم دی ګیس ایکسچینج کوي، یعنی مطلب بوټي چې فوټوسنتھسس کوي نو د هغې دپاره کاربن ډای اکساید پکار دی، نو کاربن ډای اکساید بوټي ته دننه ځي او اکسیجن چې کوم په فوټوسنتھسس کې پیدا کېږي هغه بهر ته، نو دا کاربن ډای اکساید دننه تلل او اکسیجن بهر ته راتلل، دې ته ګیسیس ایکسچینج وایي. نو دا چې کوم دی نو زموږ سره په سټومیټا باندې کېږي، او د دې نه علاوه په ټرانسپیریشن کې چې کوم دی نو هم هیلپ ورکوي. ټرانسپیریشن څه ته وایي؟ یعنی مطلب د بوټي نه چې کوم دی نو اوبه د ویپرز په شکل کې پاسېدل. د دې فایده څه وي د ټرانسپیریشن؟ یعنی مطلب بوټی چې کوم دی نو یخیږي، لکه ګوره په ګرمۍ کې چې کوم دی په موږ باندې خوله راځي، د خوله په موږ باندې ولې راځي؟ خوله د دې دپاره راځي چې زمونږ په جسم کې دننه ګرمایش پیدا کېږي. دغه ګرمي چې کوم دی نو زمونږ جسم که ګرم شي ډېر زیات، نو زمونږ انزایمز به کار پرېږدي او موږ به مړه به شو.
نو د دې لپاره الله تعالی چې کوم دی زمونږ په دې جسم کې واړه واړه چې کوم دی نو دغه پیدا کړي دي ګلینډز، هغې ته سویټ ګلینډز وایي. دغه سویټ ګلینډز چې کوم دی نو خوله خارجوي زمونږ د وجود د سر ته چې کوم دی نو دغه ګرمې اوبه راځي او دغه چې کوم دی نو زمونږ سره زمونږ دا چې بیا پاسي که نه ماحول ته د ویپرز په شکل کې نو د ځان سره د ګرمایش وړي، ټیک ده، نو زمونږ وجود یخیږي واپس. دغه شانتي بوټي چې کوم دی نو په ګرمۍ کې د دوی نه دغه ګرمایش د ټرانسپیریشن په شکل کې چې کوم دی ځي د بوټي چې کوم دی نو یخیږي. مثال طور دا چې کوم دی نو پاڼه شوه، د دې پاڼې چې کوم د اوټر موسټ لیر وي بارنۍ نو د دې ته لیف اپیډرمس وي. په دې کې چې کوم دی زمونږ سره واړه واړه سوري لګېدلې وي، دغه واړه واړه سوري چې کوم دی د ګارډ سیلز نه جوړ وي. ټیک شو. ګارډ څه ته وایي؟ سیکورټي ګارډ. هغه دروازې ته ولاړ وي که نه، دروازه بندوي او کولاوي. دغه شانتي زمونږ سره چې کوم دا سیلز دي نو کله چې دا فلیسډ شي نو سټومیټا بند شي او کله چې دا ټرجډ شي نو سټومیټا کولاو شي. نو یعنې مطلب سټومیټا اوپننګ او کلوزنګ کار کوي، په دې وجه باندې دې ته ګارډ سیلز وایي. ټیک شو. نو دا چې کوم دی نو زمونږ سره اصل کې دا ګارډ سیلز چرته وي؟ دا زمونږ سره په لیف اپیډرمس کې چې کوم دی موجود وي. ټیک شو. دې نه بعد زمونږ سره چې کوم دی ګراوند ټیشوز راځي. ګراوند ټیشوز ان آل پارټس اف پلانټس کې موجود وي، یعنی مطلب د بوټي په هر حصه کې، په پاڼه کې، په تنه کې، په جرړه کې، په هر ځای کې موجود وي ایکسپټ اپیډرمل ټیشوز. مطلب کوم چې بیا په دې باندې د پاسه د لیر چړاو شوی دی نو دا خو اپیډرمل ټیشوز دي که نه، نو په هغې کې ګراوند ټیشوز بیا نشته. او د دې نه علاوه چې کوم زمونږ سره واسکولر ټیشوز دي، یعنی مطلب زایلم او فلویم، کوم چې د اوبو د خورولو کار کوي او د خوراک د خورولو کار کوي، نو په هغې کې هم زمونږ سره چې کوم دی ګراوند ټیشوز نه وي. د دې نه علاوه نور چې کوم دی نو د بوټي په هره حصه کې موجود وي. ټیک شو. د دې مطلب دا شو چې دا موسټ ابنډنټ ټیشوز دي په پلانټ کې، یعنی مطلب د ټولو نه سیوا، ځکه چې دا په هر ځای کې موجود دي په بوټي کې. ټیک شو. د ګراوند ټیشوز کې چې کوم سیلز دي هغې ته پیرنکایما سیلز وایي او دغه پیرنکایما سیلز چې کوم دی دا لیوینګ دي، یعنی مطلب ژوندي سیلز دي. تhin walled، دیوالونه نری نری دي. دیوالونه ځکه نری دي چې دا د خوراک د سټور کولو کار کوي، نو یعنی مطلب خوراک ورته په اسانه باندې تلی شي او چې کله ضرورت وي نو خوراک واپس مختلفو حصو ته ورکولی شي. په دې وجه باندې د دې دیوالونه نری دي. د دې چې کوم شیپ دی نو هغه اول، یعنی مطلب د انډې په شانتي هم کېدلی شي، سفیریکل د بال په شانتي ګول هم کېدلی شي، او پالیګونل چې کوم دی هم کېدلی شي. پالیګونل هغې ته وایي چې یعنی مطلب ډېر ګوټونه پکې وي. لکه مثال طور دا چې کوم دی نو زموږ سره یو ګوټ شو، ټیک ده که نه، دا چې کوم دی نو زموږ سره بیا بل ګوټ شو، دا بل ګوټ شو، دا بل ګوټ شو، دا بل ګوټ، دا بل ګوټ، دا بل ګوټ، یعنی مطلب ګوټونه پکې ډېر وي، نو دې ته پالیګونل چې کوم دی وایي. ټیک شو. پالی څه ته وایي؟ مینې ته. ټیک شو. ښه. د دې کار څه دی؟ سټور فوډ. تاسو ته ما الریډي ووی چې کوم ګراوند ټیشوز دي، کوم مطلب پیرنکایما سیلز دي، نو دا چې کوم دی نو خوراک سټور کوي. ټیک شو. د دې نه علاوه چې کوم په پاڼه کې ګراوند ټیشوز دي که نه، په پاڼه کې چې کوم ګراوند ټیشوز دي نو هغې کې کلوروفیل موجود وي. په دې وجه باندې دغې ګراوند ټیشوز ته چې کوم دی یا دغې سیلز ته چې کوم دی مونږ میزوفیل سیلز یا میزوفیل ټیشوز وایو. ټیک شو. ویچ پریپیر فوډ، دغه چې کوم دی خوراک تیاری. ځکه چې مونږ ووایو که نه چې کلوروفیل پکې دی نو څه چل به کېږي؟ فوټوسینتھسس به پکې کېږي او فوټوسینتھسس کې چې کوم دی نو خوراک څه کېږي؟ تیاریږي پکې. صحیح شو. نو دا زمونږ سره د ګراوند ټیشوز خبره شوه. دې نه بعد زمونږ سره چې کوم په پرمننټ ټیشوز کې دریم قسم دی سپورټینګ ټیشوز یا میکینیکل ټیشوز. نو دا چې کوم دی نو بوټي ته څه ورکوي؟ سپورټ ورکوي. صحیح شو که نه؟ سهاره ورته ورکوي. نو پلانټس نیډ سپورټ. پلانټ ته چې کوم دی د سپورټ ضرورت وي، د سهاري ضرورت وي. د څه دپاره؟ ټو مینټین شیپ، چې دوی خپل شیپ چې کوم دی مینټین وساتي، خپل یو خاص شکل وي، خپل یو خاص شیپ وي چې په هغې کې تبدیلي رانه شي. صحیح شو. سپورټینګ ټیشوز چې کوم دی دا پرووایډ کوي فلیکسیبیلیټي، بوټي ته فلیکسیبیلیټي ورکوي. فلیکسیبیلیټي څه ته وایي؟ یعنې مطلب دا غوږ دی، دا ما داسې کو، دا واپس خپل ځای له لاړی، ځکه چې دا څه دی؟ فلیکسیبل دی. که دا فلیکسیبل نه وي او دا ما داسې کړی بس دا به داسې وي. ټیک شو. دغه شانتې په بوټي کې چې کومه حصې داسې واوړي راواوړي نو یعنې مطلب هغه خپل ځای له واپس ځي، نو دې ته څه وایي؟ فلیکسیبیلیټي. اینډ سټرینث، او دا بوټی چې نیغ په خپل ځای باندې ولاړ دی دې ته څه وایي؟ سټرینث ورته وایي. ټو پلانټس. نو یعنې مطلب بوټي ته چې کم فلیکسیبیلیټي او کم سټرینث ورکوي، کم سپورټ ورکوي، نو هغه څوک ورکوي؟ هغه سپورټینګ ټیشوز یا میکینیکل ټیشوز ورکوي. او د دې زموږ سره فردر بیا دوه قسمونه دي، کولنکایما ټیشو او سکلرنکایما ټیشو. کولنکایما ټیشو له براشو دا هم لیوینګ دي، یعنی مطلب ژوندي سیلز دي، دا الانګیټډ دي، اوږده اوږده دي،
او پولیګونل دا هم دي ټیک شو کنه یعنی مطلب اوږده دي کنه خو بیا هم پکې ګوټونه ډیر دي ټیک شو یو ګوټ دا دی یو 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 دا دی ټیک شو یعنی مطلب ګوټونه پکې دي پولیګونل دي او ټیپرینګ اینډز څه ته وایي چې ورو ورو نری کېږي دا اینډ یې نه دی دا اخري حصه دا ورو ورو نری کېږي داسې ټیک شو او په اخره کې چې کوم دی داسې نری شي دې ته ټیپرینګ اینډ وایي ټیک شو دې نه علاوه موږ دا خبره وکړه چې سپورټینګ ټیشوز فلیکسیبیلیټي ورکوي او سټرینث ورکوي نو مطلب دا فلیکسیبیلیټي پکې څوک ورکوي دا پکې کولنکایما ټیشو چې کوم دی دا څه دي فلیکسیبل دي یعنی الاستیک دي نو په دې وجه باندې د بوټي کومه حصې چې ګډې وډې شو نو هغه واپس خپل ځای له راځي ټیک شو دا په ینګ سټیم کې موجود وي یعنی مطلب کوم چې تازه بوټي راوخیږي د هغې په سټیم کې موجود وي او یا مثال ته ورکه کوم زموږ سره دا قسم ځایونه دي که نه چې نه مطلب دلته ډیویژن کېږي او نوې تنه چې کوم دی نو پیدا کېږي داسې اوږدېږي ورو ورو غځېږي نو دا هم یو قسم ینګ سټیم شو که نه ځکه چې تازه سیلز ډیوایډ شوي دي او نوې ټیشو نوې سټیم دی په دې وجه باندې په دې کې هم زموږ سره چې کوم دی فلیکسیبیلیټي یا الاسټیسیټي چې کوم دی موجود وي ځکه چې دغلته زموږ سره کولنکایما ټیشو موجود وي ټیک شو د دې نه علاوه لیف سټاک یعنی مطلب کوم چې زموږ سره د پاڼې دا ډنډر دی که نه دا سټاک دی نو که تاسو خیال کړی وي پاڼه داسې داسې کېږي ډنډر یې داسې داسې ځي خو یعنی مطلب واپس خپل ځای له راځي ټیک شو ځکه چې الاسټیسیټي پکې ده فلیکسیبیلیټي پکې ده نو دا چې کوم دی زموږ سره د کولنکایما ټیشو په باره کې خبرې شوې اوس سکلیرنکایما ټیشو سکلیرنکایما چې کوم دی نو دا زموږ سره ډیډ سیلز دي مړه دي ختم ټیک شو او دا لانګ دي اوږده اوږده دي او نیرو دي تنګ تنګ دي ټیک شو او ټیپرینګ اینډز د دې هم دي یعنی مطلب دا دغه چې کوم دی ورو ورو داسې څه کېږي ټیپرینګ یعنی مطلب نری کېږي نیرو کېږي داسې ټیک شو الریډي دا سیلز هم نیرو دي خو دا چې کوم اخري حصې دي نو دا یې بیخي نیرو کېږي یعنی مطلب ورو ورو چې کوم دی داسې راځي 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 او دغه کېږي لکه څنګه چې د ګازرې یا د مولی چې کوم هغه اخري سر وي صحیح شو د هغې په شانتي دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دا ټیشوز دي سکلیرنکایما ټیشوز نو موږ الریډي ووایو چې دا ډیډ هم دي یعنی مطلب مړه دي او د دې چې کوم دیوالونه دي نو هغه تک دي او د دې سره سره چې کوم دی ګوره لیګنین پکې چې کوم دی نو فیلینګ شوی وي په سلوال کې لیګنین چې کوم دی نو ډیر زیات موجود وي ټیک شو نو د دې په وجه باندې دا نور هم سختي شوي وي دا سیلز چې کوم دی نور هم سخت شوي وي په دې وجه باندې هارډنس ورکوي بوټي ته او سټرینث چې کوم دی ورکوي سختوالی ورکوي صحیح شو دا چرته موجود وي په سټیم کې هم موجود وي په لیف وینز کې هم موجود وي یعنی مطلب کوم چې د پاڼې دا رګونه دي که نه په دې رګونو کې چې کوم دی زموږ سره سکلیرنکایما ټیشو چې کوم دی موجود وي او دې نه علاوه کورینګ اف نټس وغیره یعنی مطلب د غوزانو دا کم پوستکی چې دی یا د بادام دا کم پوستکی چې دی بهرنی نو دا څومره سخت وي نو دا هم زموږ سره د سکلیرنکایما ټیشو نه چې کوم دی جوړ وي ټیک شو نو امید دی چې ډېر ښه به پوه شوي زموږ سره چې کوم پلانټ ټیشوز دي نو دا موږ په دوو ګروپونو کې ډیوایډ کوو سمپل ټیشوز چې دا د یو قسم سیلز نه جوړ وي کمپاونډ یا کمپلیکس ټیشوز چې دا د ډېر قسم سیلز نه جوړ وي زموږ سره چې کوم سمپل ټیشوز دي نو دا په میرسټمیټک ټیشوز او په پرمننت ټیشوز کې ډیوایډ شوي دي ځکه چې دا میرسټمیټک ټیشوز چې کوم دی دا زموږ سره ډیوایډ کېږي ټایم په ټایم باندې صحیح شو که نه او دا بوټي له چې کوم دی نو گروث ورکوي بوټی غټوي او چې کوم زموږ سره پرمننت ټیشوز دي نو دې کې فردر ډیویژن نه کېږي دا چې کوم دی نو بوټی غټوي خو نه خو بوټي له سپورټ ورکوي سهارا ورله ورکوي مختلف کارونه چې کوم دی نو ورکوي د دې پرمننت جابز وي ټیک شو او دا چې کوم میرسټمیټک دی نو دوی بس صرف ډیویژن کوي او د بوټي گروث کې هیلپ ورکوي که هغه پرایمري گروث دی او که سیکنډري گروث دی پرایمري گروث د اپیکل میرسټم په وجه باندې کېږي او سیکنډري گروث چې کوم دی د لیټرل میرسټم په وجه باندې کېږي او چې کوم انټرکیلري میرسټم دی نو دا په څه بوټي کې وي او په څه بوټي کې نه وي دا چې کوم دی نو سټم الانګیشن کوي پرایمري گروث کې دا هم هیلپ ورکوي ټیک شو د دې نه علاوه چې کوم کمپاوند یا کمپلیکس ټیشوز دي نو دا اگزامپل دی زایلم چې دا اوبه خوري په بوټي کې او فلویم چې دا خوراک خوري په بوټي کې او چې کوم پرمننت ټیشوز دي نو د فردر زموږ سره بیا درې قسمونه دي اپیډرمل ټیشوز چې دا د بوټي په بارني لیر چې کوم دی جوړ کړی وي که هغه د پاڼې بارني لیر دی که هغه د تنې دی او که هغه د جرړې دی نو دا اپیډرمل ټیشوز وي ټیک شو دې نه بعد زموږ سره چې کوم ګراوند ټیشوز دي نو دې کې زموږ سره چې کوم دی نو پیرنکایما سیلز موجود وي او د دې کار دی خوراک چې کوم دی سټور کول او چې کوم پکې کوم ځای کې کلوروفیل موجود دی په لیف کې هغې ته میزوفیل سیلز وایي او هغه چې کوم دی خوراک تیاری فوټوسینتھسس کوي ټیک شو
چې کوم سپورټینګ یا میکانیکل ټیشوز دي نو دا بوټي ته چې کوم دی فلیکسیبিলিټي ورکوي او سپورټ ورته ورکوي سټرنث ورته ورکوي د دې چې کوم دی زموږ سره دوه قسمونه دي کولن کایما دا لیوینګ دي او سکلیرن کایما دا چې کوم دی نو ډیډ دی ټیک شو کولن کایما چې کوم دی دا فلیکسیبিলিټي الاسټیسিټي بوټي ته پرووایډ کوي او چې کوم سکلیرن کایما دي نو دا چې کوم دی نو سټرنث او هارډنس چې کوم دی بوټي ته ورکوي ټیک شو